رحمان لاګوربز نن یو ځل بیا په IPL غوره لیګ کې ناکامه شو او خپله وکټ یې ډېر ژر له لاسه ورکړه. بلخوا نن IPL غوره لیګ کې د راجستان لوبډلې لوبغاړو یشسوي جایسوال او یوزیندره چهل نوي ریکارډونه جوړ کړل. تاسو دا ویډیو تر پای پورې وګورئ. زه به د رحمان لاګوربز د لوبې او دغو دوو نوو ریکارډونو په اړه پوره معلومات درکړم. په IPL غوره لیګ کې د راجستان او کلکتې لوبډلې ترمنځ لوبه وه. په دغې لوبه کې کلکتې لوبډلې لومړی بیټنګ ترسره کړ او د 150 منو هدف راجستان لوبډلې ته وټاکه. په دغې لوبه کې د کلکتې لوبډلې لپاره رحمان لاګوربز په 12 توپونو باندې 18 منډې ترسره کړلې او خپله وکټ یې له لاسه ورکړه. رحمان لاګوربز مینوال د تېر لوبې په څېر په دغې لوبه کې یو ځل بیا ناکامه شو. هغه په تېره لوبه کې هم ګران مینوال په 12 توپونو باندې 15 منډې کړې ولې. په دغې لوبه کې مینوال راجستان لوبډلې دغه ټاکل شوی هدف په 14 اورونو کې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو سر پوره کړ او په دغې لوبه کې د 9 وکټو په توپیر باندې بریا خپله کړله. په دغې لوبه کې مینوال 2 نوي ریکارډونه جوړ شول. لومړی ریکارډ مینوالو دا و چې د راجستان لوبډلې لوبغاړي یشسوي جایسوال په دغې لوبه کې په 14 توپونو باندې 50 یا نیمه سلیزه پوره کړه چې د IPL غوره لیګ په تاریخ کې تر ټولو چټکه نیمه سلیزه یا 50 وه. دویم ریکارډ بیا مینوالو دا و چې د راجستان لوبډلې بل لوبغاړي یوزیندره چهل په دغه لوبه کې 4 وکټې ترلاسه کړې چې په دغو 4 وکټو سره مینوالو هغه د IPL غوره لیګ په تاریخ کې تر ټولو زیات وکټ اخیستونکی لوبغاړی شو. هغه مینوال اوس په IPL غوره لیګ کې 108 تر ټولو زیاتې وکټې لري. مخکې مینوال په IPL غوره لیګ کې تر ټولو زیاتې وکټې ډوین براوو اخیستې ولې. هغه مینوال په IPL غوره لیګ کې 103 وکټې اخیستې وې.